ملګرو دا زموږ چې روان یو دا پښې تڼاکې دا 100 کیلومتره سفر دا دومره شی نه دی چې د کام په سر ننګ راشي. اوس خو دا سفر دی والله چې خرو ته وکېږو چې په پاکستان کې د 3 خرکوسانو حکومت راغلی دی. یو خرکوس یو خرکوس ته کاکړانو رنګ بد کړي، بل خرکوس ته سکزو رنګ بد کړي، بل خرکوس ته بخیانو رنګ بد کړي. زما د کور په لار کې یو تور سړی ولاړ دی، زما څه پوښتنه کوي وایي ته څوک یې دلته څه کوې؟ ملګرو خبره دا چې دا زه به مختصرې څو خبرې درته وکړم چې په پاکستان کې د 3 خرکوسانو حکومت راغلی دی. یو خرکوس یو خرکوس ته کاکړانو رنګ بد کړي، بل خرکوس ته سکزو رنګ بد کړي، بل خرکوس ته بخیانو رنګ بد کړي. ملګرو دا زموږ چې روان یو دا پښې تڼاکې دا 100 کیلومتره سفر دا دومره شی نه دی چې د کام په سر ننګ راشي. اوس خو دا سفر دی والله چې خرو ته وکېږو. بله خبره درته کوم ملګرو د ډومرنګ کټه دروازه دا معمولي مه ګڼئ. زه ته یو مثال در کوم د دا خرکوسانو د حکومت تر مخه په بلاسانو سیمه باندې هم دا حکومت تیل بند کړلو. تیل دلته په دا کوچناک کې تی ګرده ناست یاست یو لیټر تی په 300 روپۍ وراچوئ. دا بلاسان سره یو موټی سو ورته ودرېدو دغه تیل یې په ایله کړو په سپینسترګي باندې. دغه سپینسترګي مني دا جزي ولسوالو زارۍ نه مني دا خرکوسان. نن هغه تیل دی یې په دا کوچناک په 180 لیټر وراچوئ که نه وراچوئ. دا رقم که دغه دروازه بنده وي قسم په خدای چې ټوله جنوبي پښتونخوا هر ښار هر زه د چمن راغلم زما د چمن 12 لکه آبادي ده. زه درته وایم قسم په خدای چې په سر کې نن وي داسې کورونه که اوس د ماښام ډوډۍ لري. ملګر د کار بار پر دغه دروازه به سهار مې وګټلې ماښام به مې وخوړلې. او بله خبره درته کوم د بدنیتۍ نه درته کوم د زړه د درد درته کوم دا زموږ سیاسي ګوندونه ستا کوم سیاستونه کوي دا 80 کاله دا د صبر ګولۍ دا د صبر ستنې چې موږ ته رالګوي. زه ټول ولس ته دغه کوم پی ټي ایم نه ووټ غواړي نه ډانګه غواړي نه پارلمنټ غواړي پی ټي ایم د تڼاکو تحریک دی. زه یوه خبره درته کوم قسم په خدای دا دروازه نشي خلاصه. تاسو ټوله وعده وکړئ چې کوم وخت د دروازې له دله رالو کې وټ غوښتي په ډبره یې ولې پښې اخلي بله خبره درته کوم دوی به تاریخ ته ځان ثابته کوي. او بل دا جنرال مودین په کابل کې ناست دی پیغلونونه و دا سرخولیانو یا بل ته ورکوي یا بل ته ورکوي. زه د دا ځای ورته وایم چې ته مو ایمان تېر کړه. ته خو یې په پېښور کې د سینډلانو دکان کاوئ ته رالې وه جنډال شولې دا جنډالي چیرې کړې ده. ایمان دې تېر کړې د ملا مدمر اخور زوی نه یعقوب دې رامخته شي. خلکیانو نه ومنل، پرچمیانو نه ومنل، مجاهدینو نه ومنل، جمهوریت نه ومنل، یو چا نه ده منلې. اوس ستا ولې خاموشي ده؟ خو ته هم ننګ وکړه پر افغانانو ننګ وکړه ته هم افغان یې تا دا دعوه کړې ده 40 ملکونه تا پر ګونډو کړلو. زه افرین ورته وایم ستا پر ګونډو کړلو. ننګرهار دا زموږ افغانان دا ویډیو ته نه وینې چې په زندانونو کې ناست دي موږ خوندې منډې بیزنس کېږي تاسو یې نه وینئ چې کله درته دغه کېږي چې داسې وکړئ 40 ملکونه مې مات کړو ته یې کړ مات کړو افرین درته وایم راسئ د دې وار احتیاط سره وکړو په ژوند ملګري چې دغه ټول انګرېز مات کړو. ملګرو خبرې خو مې ډېرې زړه غواړي دا موږ پر کام انسان نه کوو چې یا موږ ستړي یا تڼاکي یو. افرین چې پر لارې موږ راروانو زموږ د پیچې ملګري زموږ عام ولس موږ یې چې څومره شکریا ادا کړو وکړم د قسم په خدای چې زنانې به راباندې تېرېدې لاس به پورته کوي موټرانه تېرېدلو نغدې پیسې راکولې چا ډوډۍ راکولې چا چای راکولې. بیا د پی ټي ایم خاص د کوچلاغ ملګرو ته 100 افرین وایم چې په یوه میسج باندې موږ ته ځان ورسوئ چې موږ مخته خلک ولاړ اتونه یې اچول. نو خبرې مې ډېرې زړه غواړي اخري په دا شعر باندې د زمانې نه څه اخلم وایي که لاره هر څومره اوږده ده خو پښېمانه نه یو موږ پر کړي بغاوت باندې پښېمانه نه یو. مننه.